نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د الله رب ذوالجلال نه امید ده چې تاسو ټول به خیر او عافیت سره یې. نن د یو بلې وظیفې سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوي یو. دوستانو، اولاد د انسان د زړه راحت دی، چین دی، سکون دی، د دنیا زینت دی. بعضې ملګري داسې وي چې الله رب ذوالجلال ورته اولاد ورکړي وي لیکن د نارینه اولاد نه محرومه وي. اوس که یو کس داسې وي چې هغې له الله رب ذوالجلال لوریانې ورکوي، نارینه اولاد یې نه کېږي، د هغوی دپاره دا وظیفه انتهایي مجرب ده. وظیفه به تاسو هله کوئ چې کله حمل قرار ونیسي. تاسو به روزانه تر وضع د حمل پورې دا وظیفه د سحر د مانځه نه پس کوئ او 9 پیرې به وایې. انشاءالله العزیز الله رب ذوالجلال به د دې وظیفې په برکت سره نارینه اولاد در نصیب کی. وظیفه قرآنی آیت دی. آیت دا دی: وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. دا به روزانه سحر د منځه نه بعد 9 پیرې وایې. انشاءالله العزیز الله به درته نارینه اولاد در نصیب کی.